د تښتېدلي غني استازی کابل ته راغلی. د تښتېدلي غني استازی کابل ته راغلی چې له متقي ونه سقاني سره وویني. عبدالسلام رحیمي چې د پرځول شوي جمهوریت پر مهال د اشرف غني نږدې کس او د حکومت په مهال یې پر بېلابېلو مهمو څوکیو کار کړی چې وروستی مسؤلیت یې د سولې په چارو کې د دولت وزیر و. داسې فکر کیږي چې هغه اوس هم غني ته نږدې او ورسره اړیکې لري. کابل ته د هغه سفر او له طالب چارواکو سره لیدنه یوه نوې خبره راڅرګنده کوي. عبدالسلام رحیمي د طالبانو له بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي د طالبانو له یو بل مهم غړي مشر انس حقاني سره لیدلي. که څه هم طالبانو یوازې د عبدالسلام رحیمي د خوښۍ اظهارات بیان کړي ولې شک کیږي چې خبره بل طرف ته ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د رحیمي له خولې وایي چې کابل ته پر راتګ خوشحاله دی او د نوي دولت پر راتګ سره کوم مثبت تغیرات راغلي دي. دوی قدرداني کوي. په ویډیو کې چې نشر شوی د طالبانو مشر انس حقاني چې ویل کېږي د کورنیو چارو وزارت سلاکار دی وایي شکر پرون چې ارمانونه درلودل اوس پوره شول. دا به څه راز وي که چېرې سلام رحیمي غواړي کابل کې پاتې شي نو دا ځکه ناممکنه ده چې ولې لومړی د کور عبدالله کرزي او نورو سیاسونو غونډه نه پاتې کېده.